السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه احمد بشیر لقمانی ستاسو د خوبونو تعبیر کوم. تعبیر خواب لقمانی فیسبوک پیج هم شته او دلته چینل هم ده. تاسو کولی شئ خپل خوب د فیسبوک پیج لقمان تعبیر خواب لقمانی لارې نه مسنجر لارې ماته راولېږئ. په دې ویډیو کې زه تاسو ته د هغه خوب تعبیر کوم چې په هغه کې یو مړی کتل شوی ده چې هغه خپل کور ته راځي یا د خپل زوم کور ته راځي. اول ته دوه اوښان او دوه پسونه راوړي او خپل زوم ته وایي چې ته اوښان د پسونه ته قرباني کړه. نو دا خوب اورو. یو ورور اواز یې لېږلی ده. خسر یې مړ ده، دا 2-3 کاله کېږي خسر یې مړ سوی ده. دی خوب ویني چې په خوب کې خسر مې راته دوه پسونه لکه دوه ګډان راکوي او دوه اوښان راکوي، خو د اوښانو سرونه ډېر واړه واړه دي، اوږده دي او واړه دي، او دوه سپین پسونه دي. بیا د پسونو دا غوږونه ډېر زیات اوږده دي، د اندازې نه پسې ډېر اوږده دي. او خسر مې راته دا راکوي او راته وایي چې دغه دوه پسونه دا واخله حلال یې کړه او دا خیرات ده. او د شپې چې خوب وینم نو تقریبا داسې نن سبا کې لکه 3-3:30 بجو ټیم ده، تقریبا تر 4 پورې دغه ټیم ده وی او راویلې. نو دا ورور خوب یې لیدلی ده، وایي چې خسر یې مړ شوی، هغه یې په خوب کې لیدلی چې دوی کور ته راځي او ځان سره دوه اوښان چې غوږونه یې ډېر اوږده دي او دوه پسونه ځان سره راوړي او د خپل دې زوم ته وایي چې دا دوه پسونه دا قرباني کړه. نو په خوب کې اوښان کتل په عادي حالت کې چې کله انسان ته تکلیفېږي نه، نو دا ښه تعبیر لري. په خیر باندې په سفر باندې تعبیر کېدلی شي. او پسونه چې دي دا په خوب کې دا ډېر ښه تعبیر لري. بیا دا په اهل باندې په فرمانبردار اهل باندې تعبیر کېږي چې ستا د لاس لاندې چې کوم کسان دي دا ټول فرمانبردار دي، دا اهل دي. او بیا د پسونو قرباني کول چې دا مړی وایي چې دا پسونه قرباني کړه، نو دا په دې باندې تعبیر کېږي چې ستا په اهل کې چې کوم کسان وي چې ډېر فرمانبردار وي، ډېر تابع وي، نو په هغو باندې که څه امتحان راځي او کوم په درس لپاره یې چېرته ریږي یا په کور کې څه امتحان دغه راځي، نو انشاءالله دې کې تا ته خیر ده او تشویش به نه کوې چې ولې دا مسله پیدا شو. لکه دوه پسونه قربانول، دا سړي باندې پسونه د انسان خوښېږي او بیا قرباني کوې، نو دا هم دغه نه هم ښه ثواب ده، داسې ساتي خدمت یې کوي یا ورته ګورې خوشحالي ده، نو دغسې څه قرباني کوې، نو دې کې هم ډېر اجر ده. او دا هم یو عمل ده چې کله ضرورت وي نو خیر وي پکې، نو په دې باندې تعبیرېدلی شي. دا خوب دا اوښ تاسو کتلی د اوښ چې غوږونه یې اوږده دي، نو معنا دا چې په دې کورنۍ کې هم که داسې یو کس نیم کس دوه کس وي او هغوی لږه کوي طبیعت یې لږ کلک وي، لکه اوښ چې ده طبیعت یې لږ کلک وي، نو که د هغوی طبیعت لږ کلک وي او هغوی د سفر اراده لري، نو هغو ته که څه خبره څه کوې خبره کوي، نو هغوی خبره اوري. غوږونه یې اوږدوالي نه مراد هغوی خبره انشاءالله اوري، ستا خبره پرې اثر کوي. او د پسونو نه مراد دوه پسونو نه مراد دوه کسان چې هغوی لږ تابع دي، ډېر تابع دي، فرمانبردار دي، نو هغو باندې که څه امتحان راځي څه خبره راځي، نو په دې باندې هم انشاءالله ته صبر وکړه او خیر الله نه وغواړه. په هر صورت دا دواړه اوښان او پسونه په خوب کې کتل دا د خیر باندې تعبیر کېږي، مال باندې تعبیر کېږي، او اوښان په سفر باندې هم تعبیرېدلی شي، نو دا ډېر ښه خوب ده. او مړی بیا په خوب کې چې کله انسان ته یو شی راوړي کور ته، نو دا ډېر ښه تعبیر لري چې کله کور ته یو شی راوړي او چې کله کور نه یو شی وړي دا بیا ښه تعبیر نه لري. نو کور ته یو شی راوړی تا ته، نو معنا داسې یو ضایع شوی مال، یو شی چې ته ورته امید نه لرې، هغه انشاءالله تا ته رسېږي، ژوندی کېږي، هغه حق دی، هغه ضایع شوی حق دی. په هر صورت دا ډېر ښه خوب ده. الله دې تاسو ته ښه کړي. والله تعالی